سلامونه وخت مو بخیر. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د کوچني اختر په مناسبت شل ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ په مرکز جنډه کې د شل لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې د شاهین لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې په لوبه کې شاهین لوبډلې خپلې سیال استقلال لوبډلې ته 4-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی استقلال، دویم او آریانا لوبډلې دریم مقام وګاټه. د دې سیالیو موخه د دې ولسوالۍ د ورزشکارانو هڅونه او د ځوانانو یووالی و. غوره لوبغاړی میرویس افغان او غوره ګول وهونکی محمد آصف ونومول شو. د کوچني اختر په مناسبت د یاد جوړ شوي تورنمنټ په پای کې ګټونکي لوبډلې او غوره ورزشکارانو کپونه او میډالونه هم ورکړل شول. د زابل ولایت ورزش امریت په لارښوونه د والیبال فدراسیون له لوري په شارجه ولسوالۍ کې د والیبال پیل شوې سیالۍ د چینو والیبال ساتونکو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې 10 ورځې وړاندې د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، پای لوبې ته د چینو والیبال ساتونکو او عبدالستار لوبډلو لار ومونده چې د چینو والیبال ساتونکو لوبډلې 3-2 په توپیر سره خپل سیال لوبډلې ته ماته ورکړه. په پای کې د ورزش امریت له خوا ګټونکي لوبډلې او غوره لوبغاړو ته کپونه، میډالونه، ستاینلیکونه او ورزشي وسایل هم ورکړل شول. د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې 1 کسیزه ډله له 11 ورځني سفر وروسته کابل ته راورسېده. د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې 1 کسیزه ډله د افغانستان د مرکزي سړک ځغلونې له پیغام سره له 11 ورځو سفر وروسته کابل ته راورسېده او د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست له لوري یې توپ هرکلی وشو. هیره د نوي چې د بایسکل ځغلونې د ډلې له دې وړاندې هم تر مختلفو شعارونو او پیغامونو لاندې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي دي چې دا یې دریم سفر دی او یا د لوبډله به سبا ننګرهار او له ننګرهار وروسته به هرات ته سفر کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک باندې خبر ورکړی چې ډېر ژر به د میرویس نیکه په نوم د کرکټ 3 ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ په دې اړوند چې یا د سیالۍ په کومه کچه، چیرته او په کومه نیټه پیلیږي نور معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي میاشت کې له سریلانکا سره هم لوبې لري او ورته مهال په هیواد کې د زرغون جام سیالۍ به نن هم پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي عبدالله المطیري لخوا د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي لپاره یو ښوونیز سیمینار جوړ کړو. د هیواد د بېلابېلو د ملي لوبډلو د روزونکو لپاره چې د ABC آسیا د روزونکي سندونه لري د پوهې د لوړولو سیمینار د افغانستان د کویټ د فوټبال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالله المطیري په مشرۍ سره جوړ شو. د AFC ښوونکی چې د AFC مسلکي روزنې سند لري، دغه راز په دې یو ورځنیو ټولګیو کې د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د آسیایي لیسانس لري هم ګډون کړی وو. د راپورونو له مخې د فوټ مرکاټو مشهور خبریال سانټیونا په اوړي کې د پاریس سینټ جرمین 3 اصلي انتخابونه په ډاګه کړل. له یوې خوا د پاریس کلب غواړي د نیمار په څیر ستر ستوري وپلوري او له بلې خوا لیونل میسي په دوبۍ کې له لوبډلې څخه ووځي. د دې دلیل لپاره دا کلب هڅه کوي چې غوره لوبغاړي جذب کړي. د اوینا په وینا هیری کین، ویکتور اوسیمیان او برناردو سیلوا په دې دوبۍ کې د پاریس سینټ جرمین غوره 3 اختیارونه دي. د پاریس کلب سپورت رئیس لیویس کامپوس په انګلستان کې د هیری کین د برنامه مدیر سره ولیدل او غواړي چې لوبغاړی پریمیر لیګ کې پریږدي. هیری کین د ټاپو په تاریخ کې دوهم لوړ ګول وهونکی دی او لیواله دی چې د مانچستر یونایټډ او چلسی په څیر ټیمونو کې ولوبېږي.